اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به د طاقت قوانین وپېژنئ. طاقت دوه ډوله قوانین لري چې یو د ضرب قوانین دي او بل د تقسیم قوانین دي. لومړی د ضرب قانون یې دغه دی چې که ا په عموما کې د یوه داسې عدد چې هغه د قاعدې په ډول لیکو د هغې نمایندګي وکړي او هغه د صفر خلاف وي، نو په دا حالت کې که چیرې د ا ان ځله تکرار شوي وي، نو موږ په لنډ ډول دا لیکلی شو چې ا په توان د ان. په یاد ولرئ چې دغه درې ټکي د جریان معنا ورکوي، یعنې ا تر هغې پورې جریان لري چې ان ځله پوره شي، او دغه دوه ټکي بیا د ضرب معنا ورکوي. مثال یې دلته شته، دوه درې ځله تکرار شوي دي، نو په لنډ ډول لیکلی شو چې دوه په توان د درې. دوهم قانون دا دی چې که چیرې ا خلاف د صفر وي، په دا حالت کې که قاعدې مساوي وي، د قاعدو څخه به یوه قاعده نیسو، توانونه به یې جمع کوو. د دې لپاره مثال شته، قاعدې مساوي دي، قاعدو څخه یوه قاعده، توانونه یې جمع کوو، چې حاصل یې څو دی؟ څلور په توان د اته. دریم قانون دا دی چې که چیرې ا خلاف د صفر وي، ا خلاف د صفر وي، په یاد ولرئ چې دغه ځای کې باید بي هم خلاف د صفر وي، ځکه که بي خلاف د صفر نشي، موږ وایو چې هر عدد چې په صفر کې ضرب شي بیا هم څه رقم کېږي؟ صفر کېږي. نو دلته دغه شرط هم باید پام کې ولرو چې بي هم باید څه رقم وي؟ خلاف د صفر وي. نو په دا حالت کې دلته به یې ولیکو، دلته به یې ولیکو نو که چیرې ا او بي خلاف د صفر وي، په دا حالت کې لکه څه ډول چې قاعدې یو شان نه دي، قاعدې به یې ضربوو، د توانونو څخه به یو توان د قوس څخه بهر ورته لیکو. مثال یې دلته شته، لس په توان د پنځلس ضرب نوي په توان د پنځلس. قاعدې یو شان نه دي، قاعدې به یې ضربوو، توان به یو د قوس څخه بهر ورته نیسو. که ضرب شي نه سوه کېږي او توان به خپله لیکو د قوس څخه بهر. البته قوس له منځه ځي، همدغسې به یې لیکو. قوس ځکه له منځه لاړ چې د دوه عددونو په خپل منځ کې ضرب شول. او څلورم قانون دا دی چې په ضرب کې که چیرې ا خلاف د صفر وي، نو که یو عدد یو توان ولري بیا کل توان ولري، یعنې ان هم یو توان دی، ام هم یو توان دی، نو که دا ډول عدد راکړل شوی وي، کولی شو چې په داسې شکل کې هم ولیکو، یعنې داخلي توان ضرب کل توان. دلته مثال شته، دوه په توان د درې کل په توان د دوه، یعنې دغه مفهوم داسې هم ښودلی شو، مفهوم یې چې دوه په توان د درې څو ځله تکرار شوي دي؟ دوه وارې. داسې معنا ورکوي، دا داسې معنا ورکوي، نو داسې شکل کې لیکلی شئ. د تقسیم قوانین، که ا خلاف، بیا هم وایم چې که ا خلاف د صفر وي، نو په دا حالت کې د قاعدو څخه به یوه قاعده، د صورت عدد توان نه به د مخرج عدد توان څه رقم کوو؟ تفریق کوو. مثال یې دلته شته، قاعدو څخه یوه قاعده، د صورت عدد توان نه به د مخرج عدد توان څه رقم کوو؟ تفریق کوو. پنځه په توان د څلور. او دوهم قانون د تقسیم دا دی چې که چیرې بي خلاف د صفر وي، نو په دا حالت کې که قاعدې مساوي نه وي، قاعدې به خپله لیکو، او دا چې توانونه یې مساوي دي، د قوس څخه بهر یو توان ورته نیسو. دا چې بي ولې خلاف باید د صفر شي؟ ځکه چې که دلته وګورو بي په مخرج کې ده، نو که بي صفر شي، موږ وایو چې هر عدد تقسیم پر صفر لایتنهي کېږي، او لایتنهي داسې یو لوی عدد دی یا داسې یو کوچنی عدد دی، یعنې که مثبت لایتنهي شي یو ډېر لوی عدد شو، که منفي لایتنهي شي یو ډېر کوچنی عدد شو. نو دغه عدد تر اوسه پورې ټاکل شوي نه دي، نو ځکه وایو چې بي باید خلاف د صفر شي، یعنې که بي صفر شي نو حاصل یې بیا لایتنهي کېږي، او لایتنهي یو نامعلوم عدد دی، نو ځکه باید مخرج صفر نشي. نو که دا داسې قانون ولرو یا داسې طریقه ولرو چې په هغه کې قاعدې یو شان نه وي، قاعدې به یې د تقسیم په شکل کې لیکو، او مشترک کل توان به ورته لیکو، ځکه چې توانونه یو شان دي.
د دې لپاره مثال هم شته، دا چې قاعدې یو شان نه دي، دوه پر لاس خپله لیکو، دا چې توانونه یو شان دي، د کو څخه بهر یو توان ورته نیسو. مهمه خبره ده هم په یاد ولرئ، موږ وایو چې هر عدد په توان د صفر مساوي یو کیږي. د دې ډېر ساده ثبوت درته شته. موږ د تقسیم قانون په استفادې لیکلی شو چې 3 په توان د 2 تقسیم 3 په توان د 2. داسې لیکلی شو چې قاعدو څخه یوه قاعده د صورت عدد توانه د مخرج عدد توان تفریق کوو. که چیرې دا تفریق شي کوم عدد لاسته راځي 3 په توان د 0. که دا په بل شکل ولیکو 3 په توان د 2 دا معنی لري چې 3 څو ځلې تکرار شوي دي 2 ځلې. داسې لیکلی شو. مخرج کې هم 3 څو ځلې تکرار شوي 2 ځلې داسې لیکلی شو. نو که چیرې دا ضرب شي 3 ضرب 3 9 او 3 ضرب 3 9 نه که په 9 وویشل شي یو کیږي. دا چې د مساواتو یوه خوا مساوي ده نو بله خوا به هم څه رقم وي مساوي وي. نو ځکه لیکلی شو چې 3 په توان د 0 مساوي یو کیږي. یا په عموما لیکلی شو چې ا په توان د 0 مساوي یو دی. بله دا خبره یاد ولرئ چې هر کله که 0 پر عدد وویشل شي بیا هم 0 دی، ځکه 0 معنا نه لري، کوم ارزښت نه لري په دغه ځای کې چې فقط 0 پر عدد وویشل شي. نو که هر څومره مخرج کې لوی عدد وي نو که 0 په وویشل شي بیا هم حاصل به 0 وي. بل دا چې عدد که په 0 وویشل شي، دا چې موږ وایو چې 0 ډېر کوچنی عدد دی، نو که عدد که په 0 وویشل شي حاصل به بیا هم ډېر لوی رقم وي چې هغې ته موږ څه وایو مثبت لا یتنهي. ګرانو زده کوونکو نننی درس په همدغه ځای بستی. هیله ده چې څه مو ترې زده کړي. بیا هم که د کومو پوښتنو سره مخامخ شوئ په کامنټ کې یې راته پرېږدئ. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم د الله په امان.